ډیر کله له موږ نه داسې پوښتنه کیږي چې په کارونو کې په جاب یا وظیفو کې ارتباطات یا اړیکه څومره مهمه ده. دا په یاد ولرئ زه په خپله چې د کوم فیلډ برخې استاد یم هغه د مس کمیونیکیشن یا ژورنالیزم برخه ده. که زه د ژورنالیزم برخې ته وګورم او د ژورنالیزم برخه کې زه اړیکې او ارتباطاتو ته وګورم، ژورنالیزم فیلډ پرته له ارتباطاتو هیڅ وخت مخې ته نشي تللی. ولې یو ژورنالیست یا هم یو ریپورټر یا هم یو خبریال مجبور او مکلف دی چې له خلکو سره پراخه اړیکې ولري. کله چې یو ژورنالیست له خلکو سره پراخه اړیکې ولري، د ژورنالیست یو تر ټولو مهم پوینټ، یو تر ټولو بیسټ پوینټ هم دا ده چې باید دا له خلکو سره پراخه اړیکې ولري. ولې که چېرته دا له خلکو سره پراخه اړیکې ولري، هر وخت به د کار باوري وي. خو دلته چې موږ د اړیکې خبره کوو، اړیکه دوه ډوله اړیکه موږ تاسې تر نظر لاندې نیسو. یو باوري اړیکه ده او یا هم غیر باوري اړیکه. تاسې کوشش وکړئ چې باوري اړیکه سره جوړه کړو. وروسته زه بیا په دې باندې بحث کوم چې اړیکه څنګه جوړه کړو، څنګه وتوانیږو چې له یو چا سره اړیکه جوړه کړو. دا سکلز او مهارتونه ضرور درته ښیم. خو کله چې موږ تاسې د ژورنالیزم خبره کوو، په ژورنالیزم کې ارتباط سره تړلي. که یو ریپورټر له یو چا سره د یو ریپورټر د وزارت سره اړیکې ونه لري، هیڅ وخت نشي کولی چې دا اغېز نه معلومات او هغه ډیټا ترلاسه کړي. په هغه صورت کې چې کله دا له یو چا سره پراخه اړیکې ولري، د پراخه اړیکې په درلودلو سره به دا کولی شي چې باوري ډیټا ته لاسرسی ولري، یو باوري ډیټا به لاسته راوړي. خو که چېرته اړیکه ونه لري، هیڅ وخت د ژورنالیست نشي کولی چې یو باوري ډیټا لاسته راوړي. نو هغه ورور چې پوښتنه کړې د ویډیو د جوړېدو لپاره، ما هدف هم د هغه ورور لپاره و. ورور جانه د ژورنالیزم او د ارتباطاتو نه پرته ژورنالیزم هیڅ وخت مخې ته نشي تللی. ځکه موږ تاسې د یو غوره ژورنالیست، د یو ښه ژورنالیست یو خاصیت دا هم وایو چې یو غوره ژورنالیست، یو غښتلی ژورنالیست باید پراخه اړیکې ولري. نو که چېرته ژورنالیست پراخه اړیکې ونه لري، د ده کاري ساحه به ډېره محدوده وي او د ده دغه کاري فرصتونه به ډېر کم وي. خو که دا چېرته پراخه اړیکې ولري، کاري ساحه به ډېره پراخه وي او هغه فرصتونه چې دته په واک پلاس کې ورکړل شوي هغه به هم ډېر پراخه وي او په هر ځای کې به ترېنه استفاده کولی شي.